الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في مقام آخر: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د رمضان المبارک میاشت راوستې ده. حدیث شریف کی راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم یو سړی په رمضان المبارک کې یو عبادت کوي او هغه عبادت په اخلاص سره وي، نو الله رب العزت د هغه انسان ټول عمل قبلی بشرط کې شرط پکې داخل دی چې خوراک سکاک دی حلال وي، جامه پیزار دی حلال وي، ناسته پاسته دی حلال وي، مال دولت دی حلال وي. د هغې دپاره شرط دا دی چې لومبی سیز بنیادي سیز د روژې دپاره ستا خوراک سکاک پاک پکار دی. څنګه انسان د ځان د پاکۍ خیال ساتي، د جامې د پاکۍ خیال ساتي، دغه رنګې د خېټې د پاکۍ خیال به هم ساتي. ورځ په محشر چې الله رب العزت انسان مخامخ شي، الله علامه آلوسی رحمت الله علیه لیکي چې الله رب العزت به فرمایي چې دوره تیرو کې په دوره ګندونو کې ما ستا پیدایش وکړو او د ستا داخله ما د ګندونو نه وساتله، هم په هغه ځای کې د هغه ستا ما پرورش وکړو، په تیرو کې مې لوی کړې او رزق مې د په بل په نوم درکو، او د هغې باوجود د دنیا ته رالی حرامونه د ایرونه د غیرونه پردی حق ول دا ټول تا خپل کړي دي. ته ماته دا ووایه چې الله رب العزت د انسان نه چې کله دا سوال وکړي نو انسان سره به څه جواب وي؟ دنیا ته ټیک ته انسان راځي، وخت تیری. د دنیا دستور دا دی چې سړی سره چا سره پیسه وي نو یار دا ډېر ښه سړی دی، دا جیب صاحب ښه سړی دی، ګوره دی دلته کې کنټریبیوشن کوي، دی دلته کې د خلکو خیال ساتي، دی دلته د خیال ساتل دته پته شته چې زما انکم د کم ځای نه، دته دا پته شته چې زما دا نړۍ حلاله ده که حرامه ده، د رور حق مې والدی، د خور حق مې والدی، د پلار حق مې والدی، د مور مې والدی، د ګاونډي مې والدی، ته دا پته شته؟ او که ورته پته م وي چې زه حرامې پیسې را پیدا کوم او په هغې باندې که ته هر څومره حج عمرې وکړې او که هر څومره پیسې ورته خانه کعبې نه تاو شي، که بیت المعمور ته پې هم لاړ شي، پر اسمان ته پې موخېږي بیت المعمور نه هم طواف موافو کې ګورې یو طواف ته هم نه قبلېږي. الله رب العزت انسان د هره ګناه معاف کوي
خو پردې حق چرې هم نه معاف کوي. رمضان المبارک میاشت چې څنګه فضیلت والا ده دومره هم چې په دې کې ګناه کې دومره غټه ګناه هم ده. ګوره الله رب العزت سرکش شیاطین قید کړي دي او کوم واړه واړه شیطانان دي ګوره کولاو دي هغه دا کوم وړو وړو وسوسو ول شیطانان دي خو ګوره کولاو دي. دا دوی مړه خیر په ناپ تول کې کومه مسله نه که ګران سیس خرڅه مسله نه کوي دا خو سیس دی کنه ستا خو خدای هر سوره غواړي کدا غرانګي چاته بلاره کې تکلیف وي مړو نو یې دي کنه زه خو مو وایو چې په دې لار باندې خلک په تیز باندې نه تیری. هغه انسانیت څه شو هغه اخوت شو ارور ولی څه شو مسلمانی څه شو هغه ستس نشوي دي نن سبا یره جی دور بدل نه دی دور او مکه دی ته بنیت الله رب العزت تا کم نعمت نه درکړي کم فیسیلیټي نه درکړي. خدای پاک خوستا پر روزه کې دومره خیال ساتي که هر په شکل راشي تاسو خیال کړئ څه باران وریږي موسم د برابر شي د هر په شکل روزه د خدای پاک برابر چته و مسلمانونه ګوري چې د مسلمان د روزه د لاسه مړي چرته بداونه ګوري مسلمان د لوګي د تندې د لاسه مړي. د ټیک ته رزق واده هم الله کړی دا خدا هم نه چې الله بر راضي او ستا په خپل کې باندې درکړي ته خبر پسیم سلا سخپې خوځي کړه همدغه لاس خپې چې غلا د پاره ډاکې د پاره جواری د پاره حرام خوري د پاره سود خوري د پاره کې نو د حلال طریقې ولې نه کې کداغه لاس خپې د حلال طریقې باندې چرې نو الله وتعالى پکې برکت واچي. دا نن سبا چې څومره واردات سی واکېږي او څومره دي یره جی ګرانی ده ګرانی ټیک ته ګرانی ده تاسو چرته خیال کړی دی په دې جمعات کې د سوره په دې نوخر کې سوره جمعتونو ټولو نه کومه تنخواه د امام ولې امام پسې خېټه نشته امام پسې بچی نشته دا هم پسې اثر کور نشته داغه اخراجات نشته د امام پکې گزاره کېږي د نورو پکې گزاره نه کېږي. ولې څوک د جواری عادت دي څوک د نشي عادت دي څوک د حرام خوري د ډیر عادت دي څوک د عيش عشرت عادت دي نو دا هغه ډیماند د ډیرو دین وغه پسې گزارو باندې چته چلی. الله رب العزت چې په دې مسلمانانو رټی ټکړه هم دغه حرام خور د لاسه رټی ټکړه دا چې په لګ باندې گزاره نه کوي او بیا واردات ته پکې تیار یره جی پون شو چرته انسان لیدل چې پوه شي نه د خپل په ځای نوړی پوزه کې منډه چرته لیدل او کار کوي هم دغه سي کار کوي یره جی پوه نشم ډیر آسان حل دی یا چې څوک بچکی را بچکی یا څوک مخکې الله را وتا وره یره چې د دماغي توازن ټیک نه دماغي توازن ټیک نه دی د پکور کې ولې داسې نه دي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت رمضان المبارک بیا شروع ده په دې رمضان المبارک میاش کې رب العالمین سره ګورې دوکې نشي کولی. الله رب العزت ته واضح په قران کریم کې فرمایلی دی يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ستاسو په زړونو کې چې څومره رازونه دي څومره خیانت دي څومره فراډونه دي څومره حرام توبونه دي هر یو څیز نه د خدای پاک خبر تر دې پورې چې د کوم سوچونه ستا په دماغ کې کوریل تاویږي هغه نم خبر. نن سبا مسلمانانو لیول دی حد پورې راغې چې د دین او د اسلام پسې د ټوکې او د خندان د سره بل څه موقع نشته. چرته موبایل کولاو کې په موبایل کې مسې ورته موس پسې خندا تلاوت پسې خندا تسبیحات پسې خندا دغه رنګ امام صاحب په بولاړ خپل تراوت شاته چا کبډي سٹارټ کړی دی ور پسې میم جوړي خنداګانې وکړي کفار وته ګوري اور پسې خاندي دي مسلمانان ته وګوره څنګه میم جوړي څنګه چې ورته کبډي راغستې په جمعه کې په خپل عبادت. مسلمان سره نن د جمعه د خپل تقدس خیال نشته ولی کافر برازي ست د جمعه خیال بساتي. مسلمان سره نن د دین اهمیت نشته ولی کافر برازي ته د خپل دین اهمیت بیانوي. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دا غي د ایمان لیول داو چې کفار ته وی چې کونو مثلنا زمون پشان شه. د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د ایمان لیول داو کافرانو ته وی کونو مثلنا زمون پشان شه. په کاروبار کې په معاملات کې په لین دین کې په اخلاق کې
نن اغیار ته وګوره، هغه که د دین اسلام ترویج نه کوي، استاد ذهن په تور نه کوي. الله رب العزت هر انسان د عقل ورکړی دی. تاسو د خپل عقل ته وګورئ، لږ سوچ ورته وکړئ. هغوی د خپل دین او د اسلام ترویج د کفار په کومه طریقه کوي؟ دی نه خبر یې. د ښه سړیتوب په بنیاد کوي، د اخلاقو په بنیاد کوي. دا د ځان نه متاثره کوي. تا سره خوږې پستې خبرې کوي، ته وایې خو جنت ته به دا خلک ولې دا د قرآن کې الله رب العزت فرمایي اولئک حبطت اعمالهم، د دغه خلکو الله رب العزت عملونه حبط کړي دي. که دوی هر څومره ښېګړې وکړي، که دوی هر څومره خیراتونه وکړي، که دوی هر څومره د انسانیت خدمت وکړي، که دوی هر څومره د بتو او د مرغو خدمت وکړي، د هغې انسانانو د هغې مرغو خیال به الله کې پرته ولګېده چې کله په غضب باندې بمباري کېږي. پته ورته ولګېده که نه؟ ما تا خو وایي چې یاره د انسانیت ډېر خیال ساتي، د خدای د مخلوقاتو ډېر خیال ساتي، د اخلاق ډېر پابند دي، د حقوقو ډېر پابند دي. چې کله په مسلمان باندې قیامت په دنیا کې جوړ کړو، نو ټولو بس روژه نیولې، د ټولو بس چاړه شي. پای کې جنگي قانون کې نه اسپتال شته، بیا نه پکې ماشومان شته، نه پکې زنانه شته. دا مسلمان ولې غرق دی؟ هم دې د لاسه غرق دی چې دې خپل د تیر شوي د پلارانو د نیکانو کم لاره ده، کم دین دی، کم طریقې کار دی، هر څه یې هېر کړي او پاتې شوی څه ته دی؟ یاره جي نن خو زمونږ د بچي هیپي برډ ډے ده. دا طریقې کار د چا دی؟ یاره جي نن زمونږ یونیورسټي ده، ها نن زمونږ هنیمون دی، واده مه کړی دی. ها بیا دغه رنګې د سور رسومان چې دي دا مې د اغیارو خپل کړي دي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه لرې دي. چې دا څومره کارونه کو، کم د نه کولو کارونه دي هغه کو، کم د کولو کارونه دي هغې نه لرې تلي، ډېر لرې تلي. مسلمان نه تپوس وکړه د دین څو شعبې دي، پته ورته نشته. د کلمې د فرایضو تپوس ته وکړه، پته ورته نشته. د دین د حقیقي بنیادونو تپوس ته وکړه، پته ورته نشته. د دین د اسلام د ستنو تپوس ته وکړه، پته ورته نشته. د پیغمبر د سیرت د صورت تپوس ته وکړه، پته ورته نشته. یاره جي تاسو په منبر څه بیانوئ نه، که نه تش اختلافي مسلې خبرې کوئ. ورته زه خو په فضایلو تاسو ته ستړی شوم، البته چې تاسو یې نه زده کوئ نو زه سره څه. الله رب العزت هر انسان ته عقل ورکړی دی. تر څو پورې مسلمان د بل مسلمان حق نه دی پېژندلی، هغه پورې مسلمان ته بیلم پکار نه دی. لومبې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې جبرئیل علیه السلام د ګاونډي د حق باره کې ما ته دومره ډېر راغی، ما سره ير پیدا شو چې هسې نه. الله رب العزت پکې دا حکم وکړي چې دې ځان سره په میراث کې شامل کړه. روژه رمضان دی په ایمان وایي چې سالن ترکاری یا څه شی رانصیبه شي ګاونډي ته یې ورکړو، که نه په فریج کې کېږي. رمضان المبارک میاشت شروع ده، چېرته د غریب تپوس مه کړی دی، چېرته د فقیر تپوس مه کړی دی، چېرته مسکین تپوس مه کړی دی. پرونه دا مؤذن ناستو، هغه یو یتیم ناستو موږ سره واړه یو وړوکی دی، هغه ته مې وویل ما یې راشه بچې خبره ووره، وایي چې رمضان المبارک میاشت شروع شي چې چا درته یو 50 روپۍ درکړي دي. وی نه په جړا شو. د خبرې مطلب مقصد مې دا دی چې موږ دومره ډېره پخو، دومره ډېر اسراف کوو، په ودونو یې کوو، په ښادو یې کوو، په هر څه یې کوو، خو حقیقت دا دی څو یې په صحیح ځای باندې ګورئ، نه پیسه لګوي، نه دولت لګوي، نه دا رزق په خپل ځای په صحیح ځای باندې یوز کوي. څومره د انسان سترګې چې دي، د سترګې د همیشه دا به اوږي، دا به صرف او صرف د قبر په خاورو مړېږي، نور په پیسې باندې نه مړېږي. تاسو خیال راغی صاحب مازدیګري ټایم شي دلته کې به تلاوت لپاره، ذکر اذکار لپاره د سره به ټایم نه وي، په ده باندې هر شی بوج وي، زر په منډه به لاړ شي، اورېږه دا به علم، اورېږه دا به علم، اورېږه دا به علم. په دسترخوان باندې یو څو کجورې یا یو څو پکوړې یا یو دوه نوړۍ څه وخوري، بس بیا هر څه پراته وي، ورته یې دا فریج کې کېږي، د وروسته به ورسره وګورو، تر راونه راشي یاره جوړه مې ورته نه کېږي، هغه شی اوس خرابېږي. بیا چې زه سحر د مانځه نه واپس ځمه
نو کله په یو ډیران سره پراته وي، کله بل ډیران سره پراته وي. نو تاسو ما ته د ووایئ چې دا تاسو د رزق قدري کوئ که ناقدري کوئ که فضل خرچي کوئ که عیاشي کوئ څه کوئ؟ د رزق خو دا هیئت دی چې دلته یو طرف ته چغې وایي چې ګراني ده، بل طرف ته چېرته په مسلمان مسعود نه دی چې ورې کوي، بل ځای کې دا چغې وایي چې خدای پاکه رزق کې راته برکت واچې. دا علم دا دی چې ته د رزق دومره ناقدري کې بهر بس واچو بس توی خراب یې کوې خور د بلې په کار مه راوړه. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت ته دولت درکړی، رزق درکړی، قدر یې وکړي. په خلکو باندې چې قحط راځي، قحط څه د لاسه راځي؟ همدکې د رزق د ناقدرۍ د لاسه راځي. همدکې د رزق دپاره یو حق والی د بل حق والی غلا کړی، داکه کړی، د سود کړی، د ټولې پیسې راجمع کړي او بیا د هغې باوجود د هغې دولت دا ناقدري کېږي. یاره چې بیا خلک څه وایي، یاره مړه د ارامو مال دی ځکه ضایع کېږي، حلالو مال نه ضایع کېږي. همدا خبرې کوي چې په صحیح ځای کې پیسې نه ورکړې، په دین باندې، په مدرسه باندې، په مسلمان باندې، په ختم باندې، په کوم ځای کې ورکړئ؟ په ډمو باندې ورکړئ، په تماشو باندې ورکړئ، په دغه رنګې پروګرامونو باندې ورکړئ. او چې جمعه ته راشي، یاره چې زه خو غریب یم، الټه ورته زه ووایم یاره زما د باندې مړه خوږېږي، زما سره ماتې نشته، یو 20 روپۍ د لازم درکړم. وایي ته خو ډېر غریب یې او ډېر فقیر یې او ډېر مسکین یې جومات دپاره. اول راته وایي استاد یې وي ده سره ارامې پیسې ځکه په جومات کې نه ورکوي. ما وایم دقسې دا سره ټیټ کې وتښتي. دا خو د دنیا د انسان ذلت او رسوایي ده چې په دنیا کې ارادما ته خدای وشرموي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو د انسان د ژوند د تیرولو دپاره لومړی اصول دا دی چې ته پردی حق وپېژنې، پردی حق وپېژنې، ملګري حق وپېژنې. نن زمونږ ایمانی معیار دا دی چې ما تا خو خبرې خوږې پستې کوو، ډېر ښکلي نصیحتونه کوو، ډېر اعظم حکیم جالینوس په د ځان نه جوړ کړی دی یا مې د ځان نه لقمان حکیم جوړ کړ، ډېر ښکل نصیحتونو خبرې کوو. چې خبره د میدان راشي، د عمل راشي، بیا ټول ټوس دي، خبره ختم. مسله څه ده؟ مسله دا ده زموږ په معاشره کې چې هر یو سړی ډېر تکړه دی، ډېر کره دی، ډېر سوچه دی. ولې عوامي عدالت خو ډېر مضبوط عدالت دی، پلانکې غل دی، پلانکې سیاسي پسې غل دی، پلانکې غل دی، پلانکې غل دی. بیا علمیت دا ده چې کله جومات کې د ختم شپه راشي، ختم شپه هغه ورځ راغله ما دومره چغې ووهلې د خلکو ته لکه د خدای بندګانو کښېنئ 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 کښېنئ. چا خوبونو چا دا کار کولو چې په ټول کال کې په جومات کې ونه وینې د ختم په شپه به ښه ښکلې سپینه ټوپۍ به واچوي، ځان نه به رومال تاو کړي او ډېر به د خلکو خیرخوا شي او به وایي چې زه خو خدمت ته راپاڅېدلی. د ټول نه غټ کرپشن هم دی کوي. یو د ډبي حلوا ته دی د ټینګې نه که تیلې ډکوي که کاټنې بهر کوي که هر څه کوي او بیا به خبر کوي یاره چې پلانکې غل دی پلانکې غل دی. ته غل پرېږده، تا ته څومره غلي، ستا خو دومره ایمان دی چې دومره وړوکې ډبي ته ته د ټینګې نه او فیصلې د غټې غټې کې او ځان نه د لوی حکیم جالینوس جوړ کړی، ته داسې غټ سړی راغلی. خبرې مطلب او مقصد مې دا دی دوستانو عزیزانو، په دنیا کې وخت تېروئ نو وخت داسې تېروئ چې پردی حق وپېژنئ. ترقي یافته ملکونو ترقي ولې کړې د هغوی پردی حق پېژندلی. په جومات کې د هغه رسۍ ورته کسان پاتې شو، نیم جومات پاتې شو. زه اوس دلته کې ولاړ یم، خلکو ته چغې وم لکه مه کوئ مه کوئ، شور مه کوئ. یو ورته وایي ادې ته مې راکړه او یو ورته وایي بیبې ته مې راکړه او ورته وایي ترورۍ ته مې راکړه او یو پلانکۍ ته مې راکړه. یو کس نه مې پکې تپوس کړو تاسو کره څوک پاتې شوي دي د حلوا نه؟ وینئ څوک نه دي پاتې شوي، ټولو ته رسېدلي او ټولو ته رسېدلي. وایي زنده باد دلته کې نیم جومات پاتې شوی دی. نیم جومات پرېږده چې امام پاتې شوی، چا چې ختم کړی هغه پاتې شوی. ګینې دا دی بابا ناست دی ده تپوس وکړه، ده ماته استاد چې زما کوله حرام شه په زوره یې راکړه. دا حال دی زموږ. دوستانو عزیزانو چې کوم ځای ته هم لاړ شئ همدغه حال دی. تاسو ته یو مثال در کوم چې په دې ځای ته وګورئ، لږ سترګې کلاو کړئ، لږ حقیقت نه ځان خبر کړئ. زما مخې ته د تورهبازۍ او دا دغه مه ولئ چې یاره جي دا ښه سړی دا حضرت عمر رضی الله عنه څخه یو کس راغی، وي یاره جي دا سړی خو ډېر ښه سړی دی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته 3 خبرې وکړئ. 3 څو خبرې ورته وکړئ؟ وي چې د سړي تعریف کې نو لومبې 3 خبرې دغه کې وګوره. لومبې تا سره وخت تېر کړ؟ یاره ما سره وخت نه تېر کړ. ښه تا سره معاملات راغلي دي؟ نه ما سره معاملات نه دي راغلي. تا سره سفر کړی دی؟ ما سره سفر نه.
چې دا درې خبرې د چا سره نه کړي دا پسې صحیح ورته دغه صفت کوه مور په صفت وایي چې څنګه پلار ته د خپلو بچو پته نو تاسو ماته دا وایي یو امام ته به د خپلو مقتدیانو پته نه الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي دوستانو عزیزانو رمضان المبارک میاشت ده د روژې میاشت ده د عبادتونو میاشت ده دا نه چې د قرآن ختم مو کو بس صدق الله العظیم پرون چې لاړم ورګه زموږ څه کاغذونه په کار وو د پرنټینګ لپاره ځال ته کې لاړم پریس کلب ته چې ګورم دې ځای چې سور په ختم کې شامل ټوټل په بازار کې ګرځي الکه څه کو یرجی مو خو ختم کو ما ډېر غټه توره دی وکړه ختم مو کو ختم ماو کو کتاو تا خو صرف اورې تا خو پکې کله خلکو سره سلامونه کول کله د ډډې والے کله به د دمې کولې کله پکې وبو تتلی را دې تاسو چلو دوستانو عزیزانو قرآن پسې خندا مه کوئ ټیک ته لس ورځو کې ختم وشو تکړه شه او ځان ته ناظره باندې ختم وکړه تکړه شه د الله په لار کې لاړ شه تکړه شه صحیح ورته غریبانانو مدد پسې پټ وګرځه پټ پټ لاسو چلاو کله هم چې مسلمانانو خلکو سره خیر ګړه پرېښودې د هغه ورځ نه د مسلمانانو زوال او پستی شروع شوی الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله